زما دا کار کوه دا کار تا سره ډېر ښه اوی جړه انټي ته خو مړې زما د دې چیترې مناسب نه مې چیتره څه دی د دې پیزار مناسب مې نه السلام علیکم ګراني مینوالو زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر یم دوستانو دا تاسو سټارټینګ کې دا کلیپونه هم صحیح کړل توبه خدایه توبه الله معاف کړي داسې بدې کنځلې توبه استغفر الله دا کنځلې څوک کوي دا علم ګل لګیا دا کنځلې کوي او چا ته کوي فاطمه ګل ته کوي فاطمه ګل نیلم ګل نادیه ګل ریشم ګل دا ټول چې دی نو دې ټایم کې دوبۍ کې دي او د نیلم ګل دا کنځلې چې ما واورېدې تاسو دوستانو هم واورېدلې دوستانو تاسو څه وایي دې باره کې ستاسو څه خیال دی دونه بدې کنځلې او بله خبره ډېره د مزې هغه یې وکړه چې ته خو زما د چیتر سره برابر نه دا وګوره چیترې زما د چپلو ته وګوره خیر سینډل یې اچولي وو چیترې ورته وایي او بله خبره چې کوم وکړه هغه الفاظ په خپل ژبه باندې نشم راوستلی ولې چې ډېر بدې خبرې کړي دي خو خیر هسې خو نه وي که نه بنه وي بنه چې دی نو بله بنه چېرته کې برداشت کولی شي دا دواړه بنې دي او دوی خپلو کې ډېر ښه پوهېږي او داسې چې دی نو د دې نور هم داسې ویډیوزګانې دي زه سټیپ بای سټیپ به تاسو ته به ښیم چې دوستانو تاسو وګورئ د دوی دا خبرې وورئ څنګه خبرې کوي او ستاسو دې باره کې څه رایه دی تاسو څه ویل غواړئ نو دوستانو لازمي کمنټس کې به خپل جواب به راسره شیر کوئ دا د مراد ښځې دي نیلم ګل هم ښځه ده او فاطمه ګل هم ده نو نیلم ګل کله طلاق ترې نه اخیستي او کله ترې نه نه اخیستي زه د دې په حالت باندې هم نه پوهېږم چې دا څنګه ټایم تېروي څنګه ژوند تېروي خو بس چې سم دي زه به تاسو د سټیپ بای سټیپ په دې ویډیوز کې به ښیم نو دوستانو تاسو بلې ویډیو انتظار کوئ انشاءالله بلې ویډیو کې به تاسو ته یو څو داسې نورې خوندورې خبرې به میلاویږي د دې هغه د هغې پر ضد تاسو نه اجازت غواړم د لوی الله په امان والسلام